په بنو کې وسلوالو د ترهګرۍ ضد د مرکز قبضه کړې او افغانستان ته محفوظ لار غواړي. د خیبر پښتونخوا د بنو زولي په کنیټ سیمه کې وسلوالو د ترهګرۍ ضد څانګې یا CDD په دفتر برید کړی او په قید کې دننه د ترهګرۍ په پیکو کې د ککړو د تنانو د خوشي کولو هڅه کړې ده. د امنیتي ځواکونو سرچینې وایي وسلوالو سره خبرې اترې روانې دي او دې سره دواړو غړو یو پر بل باندې ډزې هم کړي دي او 2 امنیتي عسکر ژوبل شوي دي. د ډسمبر په 18مه په بنو سیمه کې د ترهګرۍ ضد څانګې CDD مرکز باندې د شوي وسلوال برید وروسته د امنیتي ځواکونو د عسکرو او وسلوالو کسانو ترمنځ جګړه روانه ده. حکومتي چارواکي وایي چې د دواړو ترمنځ درنه او سپکه وسله کارول کیږي. امنیتي چارواکي دا هم وایي چې د پاکستان د پوځ خصوصي ځواک عسکر یا SISG کمانډوز هم بنو ته رسیدلي دي، خو د دې ترڅنګ د وسلوالو سره د خبرو اترو عمل هم دوام لري. په سیمه کې به امنیتي سرچینې وایس اپ امریکا ډیوا ته ویلي د برید ماښام هغه وخت وشو چې نامعلومه کسان د بنو په کنیټ کې دننه CDD مرکز ته د خپلو ملګرو د راخلاصولو دپاره دننه شول او د CDD دفتر چارواکي یرغمل کړل. ذریعې وایي د دغه وسلوالو برید وروسته ټوله سیمه امنیتي عسکرو په خپله ولکه کې اخیستې ده او د بشپړ قبضې د خلاصولو دپاره عملیات روان دي. په بنو کې به بلې سرچینې به ډیوا ته ویلي چې هغوی سره په دغه مرکز کې نږدې 15 پورې داسې شکمن کسان موجود وو چې د ترهګرۍ په بېلابېلو پیکو کې نیول شوي وو او هغوی نه پلټنه روانې وې. سرچینې ویل د دې پیښې وروسته په ډزو کې 2 امنیتي عسکر هم ژوبل شوي دي. سرچینې زیاتوي چې د وسلوالو سره خبرې پیل شوې او که مخ په وړاندې ولاړ نشي بیا به د هغوی په ضد عملیات کیږي، خو دا لا تر اوسه نه ده معلومه شوې چې په کومو شرطونو ورسره خبرې اترې کیږي. د دې ترڅنګ په سوشل میډیا یوه ویډیو خپره شوې چې پکې 4 کسان لیدل کیږي او یو وسلوال پکې دعوا کوي چې هغوی د ترهګرۍ ضد مرکز دفتر او یو شمېر چارواکي په ولکه کې اخیستي دي. وسلوالو په دې ویډیو کې غوښتنه کړې ده چې هغو ته د هوایي لارې افغانستان ته د تګ اجازت ورکړی شي، که نه نو دا یرغمل شوي چارواکي به ووژني. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ویان د پریسټر محمد علي صیب په یو بیان کې ویلي په CDD مرکز هیڅ هم برید نه دی کړی، خو په مرکز کې دننه ځینې کسان چې د ترهګرۍ په شک نیول شوي وو هغوی دننه مرکز کې د چارواکو نه د وسلو د اخیستو هڅه کړې ده.